السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم سراج محمد ننګرهاری. د ویډیو سٹارټ کېدو نه مخکې خو ټولو مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایم. نو پرون ما یو ویډیو کته طاهر خان بای شیر کړې وه، هغې د سوشل ورک په باره کې او داسې په یوټیوب یا په فیسبوک باندې چې کوم خلک بزنس کوي د هغې په باره کې ویډیو جوړه کړې وه. نو زما هم فرض جوړیږي چې زه هم از سوشل ورکر دا ویډیو جوړه کړم. ډېر کم خلک دي چې سوشل ورک دپاره کار کوي او خاص کر د پښتنو دپاره ډېر کم خلک دي چې کار کوي، لکه طاهر خان بای چې کوم دی هغه هم پکې یو راځي. ډېر متاثره یم ترې، اکثر ډېر وخت نه فالو کوم او ویاړ یم پې. طاهر خان زنده باد. الله دې ډېر عمر درکړي، الله دې ډېر وخت پورې ژوندی لره چې داسې د پښتنو شمله اوچته وساتي. نو ګرانو نننۍ د ویډیو زما هماغه طاهر خان بای ته او هغه چې کوم کس هغې منشن کړی دی هغې ته دا جواب دی چې پښتون کلچر یا پښتون کلچر دومره دروند دی یا پښتون نوم دومره دروند دی چې په خولې څوک واخلي نو ویښتان پرې ودرېږي په بدن باندې یې. نو موږ نن سبا په سوشل میډیا باندې د پښتون ایمیج یا پښتون کلچر دومره خلکو سپک کړی دی او دومره یې لاندې غورځولی دی چې ټولې دنیا ته یې داسې لاندې شو کړی دی. نو زموږ کوشش هم دا دی چې د پښتون کلچر خلکو ته شو کړو چې پښتون ایمیج چې کوم غلط چا شو کړی دی موږ یې پازیټیو شو کړو، نه کې نیګیټیو. او داسې خلک شته، داسې ډېر خلک دي چې تاسو یې ګورئ مایک بس ونیسي او بس خو د پلانکۍ خور او مور او بس هلته ولاړې او انټرویو ته یالي. هلکه دا سوچ خو وکړه دا د چا حیا د چا عزت دی، دا که ستا خپلې خور نه داسې انټرویو اخیستی شي. نو زما هماغو دوستانو ته دا جواب دی چې باید تا کومه ټیک ته تا خو انټرویو واخیسته یا همدردي یا نه یا بزنس، خو لکه تا انټرویو د هغې خور نه اخیسته چې تا ورته ویلي چې دا د کور نه تښتېدلې ده، دا خو تا دې ټولې دنیا ته شو کړه، ذلیله دې کړه، د مرګ خطره دې ورته پیدا کړه. نو اول خو باید چې تا انټرویو اخیستی اول خو تا دې خور ته ویلي وی چې خورې ته اول پرده وکړه، لکه څنګه چې طاهر بای ویلي وو چې زه چېرته هم ځم هغه کمې خور مور نه انټرویو اخلم هغو ته وایم چې اول پرده وکئ. نو باید چې تا هم داسې کار کړی وی ایز پښتون، تاسې داسې نیچله کار کړی دی چې ټولې دنیا ته دې پښتون داسې شو کړو چې بلکل آسف لاندې زیرو لیول کې دې شو کړو. نو زما هم هماغې خلکو ته دا پیغام دی چې داسې څوک هم دا کار کوي باید چې موږ پې نالت ووایو داسې خلکو باندې او بالکل د هغې ویډیوګانې نه وګورو نه شیر کړو، باید چې موږ ورسره بالکل رابطې کټ کړو. او هغې نه بعد چې کوم دی بیا طاهر بای په دې ټاپک هم خبرې کوي چې غریبانانو سره مرسته کول یا کومک کول. نو دا هم ډېره ښه خبره ده. تاسو کولی شئ چې غریبانانو سره مرسته برای راست وکئ، نه د فاونډیشن په ترو یا نه داسې نمبر په ذریعه. بس چې څوک هم ویډیو جوړئ او تاسو وایئ چې دې غریب سره موږ دغه وکړو، نو هماغه کس نه نمبر راخلی د هغې غریب او ډایرکټ ورځئ هغې سره هینډ بای هینډ لاس په لاس کومک کوئ، مرسته کوئ. د روژې برکتي د رحمتونو میاشت ده، نو تاسو کولی شئ د غریبانانو سره کومک وکئ. او څوک هم چې زما دا غږ اوري دا ویډیو در سره مخکې شیر کئ چې زه دا نه وایم چې زه په یوټیوب باندې یا په فیسبوک باندې مشهور شم یا پیسې وګټم. الحمدلله دومره زما وس دست شته چې زه خپل خو زه غواړم چې زما دا غږ هغې پښتنو ته ورسیږي څوم چې ناخبره دي او څوک چې وده پاتې دي او څوک داسې قسمه ویډیوګانې ګوري لکه زه چې کومه باره کې تاسو ته خبرې کوم چې د کوره دا تښتېدلې ده او بیا تمنیل هم داسې جوړ کړي چې ګھر سے باغی ہوئی لڑکی کی داستان. نو زما هغې خلکو ته دا ویډیو در سره مخکې ملګرو شیر کړئ او که تاسو نوي یاستئ زما چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو دپاره موږ سره اوسئ. هغې پورې د خدای په امان.